تاجکستان او ازبکستان د افغانستان نظامی چورلکی نه ورکوي. دا چې ولې پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې را سره وګورئ. سوله ټي وي چینل تل ستاسو په چوپړ کې. تاجکستان او ازبکستان د افغانستان نظامی چورلکی نه ورکوي. رویټرز په یو خبره کړي ځانګړي راپور کې ویلي چې ازبکستان او تاجکستان غواړي له افغانستان څخه ورغلي نظامی چورلکی بیرته افغانستان ته ورنکړي. سرچینې ویلي چې دا نظامی چورلکی د کابل د سقوط پر مهال ورغلي وي. رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې یادو هیوادونو له امریکا غوښتي چې ځینې دغه الوتکې له ځان سره وساتي. سرچینې د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د امریکا لا په دې تړاو پریکړه نه ده کړې. رویټرز په خپل راپور کې زیاتوي چې امریکا به له یادو هیوادونو غوښتنې وڅېړي او وروسته به په دې تړاو پریکړه وکړي. د یادونې ده چې د جمهوریت د سقوط پر مهال افغان پیلوټانو ګڼ شمېر نظامي الوتکې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ازبکستان او تاجکستان ته وروړې وې. د یادو الوتکو ځینې لا هم په دې هیوادونو کې ساتل شوي دي. طالب چارواکو لا په دې تړاو غبرګون نه دی ښودلی او نه هم دا ثابته شوې چې ولې یاد هیوادونه طالبانو ته چورلکي نه ورکوي. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره یې کومنټ کې شریک کړئ او د لا خپلو ویډیوګانو لپاره ښه وخت